حضرت عمر رضی اللہ عنہ په مکه مکرمه کې بنو عدی او قبیله د پاغه کې پیدا شوه. د پلان نوم خطاب دی. هغه پورا ددو هغه تاریخ نه ذکر کوم، چیده یو څو خبره درته کوم. پالکانه کې مضبوط او تکړه لکو، دومره تکړه چې د پالکانه کې د دې منډو د ګوړدوړ اسونو غلولو او د دې ورزش د وجود د چاقو چوبند ساتلو د دې خواهشمندو. دا مونږ چې ورته سمارټ وجود وایو، دقسې وجود یو کلک ټیټ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه، الله ولا پیغمبري ورکړه او اسلام رو رو په خورېدې شو، نو د مکې خلکو د نبی علیہ السلام او د اسلام سره سخته دشمني شروع کړه. مخکې د خلکو د حضور پاک سره ډېره مینه لرله او ډېر قدر به یې کړه، ډېر عزت به یې ولکه. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه د کلمې شهادت او خلکو ته وایي چې تاسو ردی بوتانو عبادت کوئ، سجدې کوئ، دا شرک دی، دا ګناه ده، الله پې خفه کېږي او الله شریک نه لري. بټ ټول یکدم مخالف شو. په هغه مخالفینو کې یو حضرت عمر هم. مسلمانان رو رو زیادېدل، د مسلمانانو تعداد تقریبا 40 ته ورسېد، د سړو تعداد، او 11 ښځې وې، 40 سړي او 11 ښځې. او دا هغه سخت وخت و چې دې مسلمانانو له د مکې کافرانو به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول. نو حضور پاک دار ارقم ورته وایي، دا صفا غونډی چې ده دې سره خوا کې دا کور و د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه د صحابي په کور کې دیره شو. دی یو مرکز شو د اسلام او دا د دین د دعوت یو مرکز شو چې څوک به راتلل او مسلمانېدل به هلته به تلل. نو یو ځل د مکې کافرانو میټینګ راوغوښته چې دا مسلمانان خو رانه یو کس زیاتېږي، لوی خلک رانه لاړل. لکه دې وخت کې حضرت حمزه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی د حضور پاک ترو. دا خو رانه یو تکړه ځي او مسلمانېږي، دا مسلمانان به راته ګڼ شي. نو چې ګڼ شو بیا به ورسره څه کوو، څه علاج به کوو. یو کس پکې دا تجویز ورکړه چې داسې کار دی چې مون ختمول پکار دی. مون ختمول څه؟ وایي دا سړی وجل پکار دی، حضور پاک یې یاد وی وجنې به یې څوک، ځکه د نبی علیہ السلام قوم ډېر مضبوط قوم و بنو هاشم. په ټوله مکه کې د دې نه مضبوط قوم، اصیل قوم او تکړه قوم بل نو. نو دا به قانون و چې د قوم سړی به دې مړ کنو کو، په دین کې به ورسره قوم ملګري وکړي، نو ولاړ به ورسره. کلک مضبوط طاقتمن قوم دی بنو هاشم د حضور پاک قوم. نو وجنې به یې څوک؟ ټول غلي شو، چا غږ نه کو. حضرت عمر پاسېد او توره یې راوویسته. قبایلي خلک و تورې به ورسره وې او دا کار به زه وکړم. تاسو کښېنئ دلته او اوس په لږ ساعت کې زه ورځم او د حضور پاک نوم یې واخلئ چې د هغه سر درته هم دلته راوړم. بس ټولو ورته زنده‌باد وویل، هغه زمانه کې چې څه زنده‌باد، او ټولو ورته لاسونه وپړقول چې واقعي ستا غوندې تکړه سړی او مضبوط سړی او پهلوان سړی دا کار کولی چې زمونږ په شان بزدلی نه شي کولی. توره یې واغېسته او راروان شو او غصه دې سترګې سرې دي او په دې سوچ کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زه کوم ځای کې ګیرم. په لاره یو صحابي دی، پټ مسلمان دی، نعیم ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه، مخې له ورغی. هغه ورته وایي این یا عمر، چېرته روان یې؟ پې پوه شو. دته خو پته نه وه چې دا نعیم مسلمان دی. وی یره دا محمد وجنم نن یې نه پرېږدم صلی الله علیه وسلم. بس د ده علاج هم دا دی چې دا ختم شي او دا توره مې نن راغښتې ده، پرېږدم نه، یا به زه مړ کېږم او یا به دې وجنم. خو پټ مسلمانو. هغه ورته وی عمره په قلار کښېنه، خلک دې پې ورچوي، جګړه دله ګوري او د هغه د قوم مقابله ته نه شي کولی. سبا به قوم در پسې د هغه ټول را پاسي، بیا به څه کوې؟ زه دې خیر خویم، زه دې منې کوم چې مه کوه دا کار. عمر او دې ګرم شو، ده وی نه ځم. هغه ورته مه ځه. بس عمر پې پوه شو چې دا سړی چې ما منې کوي دا پټ د ملګری دی او دا پټ مسلمان دی. وی داسې معلومیږي لکه چې تم صابي شوی، مسلمان ته به صوابي وی.
دین بدلون کې تم جوړ دین بدلې دو واله او دین دې بدل کړي دی هغه او ګواخې واپسې وکړه تورې ورته نه راکړه هغه وته ما پرېږده خو چې د کمې ډیوې رڼا وجنې او کومه ډیوه وجل غواړې د هغې ډیوې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ورشه ستا خور مسلمانه ده او ستا اوخې مسلمان دی نو که په ما مه راځه ورشه په هغې ورشه نو دا خو عرب و دوی کې خو غیرت ډېر زیات و بس اراده بدله شو نیغ لاړ د خور کور ته د خور نوم یې فاطمه فاطمه بنت الخطاب او د اوخې نوم یې زید ابن عمرو ابن نفیل هلته لاړ او اتفاق دا دی چې هغې دغه وخت کې په کور کې دننه ناست و دروازې بنده کړې وه او یو سړی ولا راغلی یو صحابي هغه ورته قرآن شریف ښیي د هغه نوم حضرت خباب رضی الله عنه پټ په کور کې دننه دې چې دروازې له ورغې او غوږ یې کېښود نو د دننه قرآن شریف اواز واورېد وایي دا خو خبره ټیک ده دا خو دلته کې د هغه پیغمبر خبرې خو دلته کېږي د هغه چې کوم قرآن دی او کوم کتاب دی خو زما د خور کور کې لوستلی کېږي بس زر یې توره راواغېسته او د تورې په هغه موټی باندې لګیا دی او دا دروازه په درز درز وي او اواز کوي ور لرې کړئ تاسو صابیان شوې ور لرې کړئ او خې پوه شو چې عمر خو راغی هغه استاد ته وی حضرت خباب ته وی ته مهرباني وکړه کوټې ته ننوځه ځان پټ کړه چې د کټ لاندې یو ځای کې پټ کړ په تا غوځار ونه کړي او زه یې وښیم او دی خور ده مونږ به سره راکاږ مونږ نه شي وجلی چې دی ور ننوته نو دی اوښي ته زید ابن عمرو ابن نفیل هغه ته دا د ړومبو نو مسلمانانو نه او لس کسان چې حضور پاک د هغې نومونه اخیستي په یو مجلس کې مبشرین بالجنت تیره جنت زیری شوی دی شارټ لیست ورته وایي لس کسان ټول صحابه هغې متعلق راځي رضی الله عنه ورضو عنهم چې الله پاک رضی الله عنهم د دې نه راضي دی علما د دې نه معلوموي چې ټول جنتیان دي لیکن شارټ لیست چې ورته وایي د لسو کسانو نوم حضور پاک په یو مجلس کې اخیستی دی یو پکې د حضرت عمر د اوښې دی زید ابن عمرو ابن نفیل یو پکې دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نوم هم پکې دی زید نه د تیر وتم سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دې نوم کې زه خطا شو سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل بدریم دی بدر کې هم شرکت کړی دی او په هغه لسو صحابو کې نوم هم دی صاحب من چې ورغې دی اوښې سره مشتو ګریبان شو او د تورې دا موټې نه دی په دې وهي او دی خو زورور و ما خو تاسو ته ووایي چې په هلکانه کې د یو پهلوان او مضبوط انسان مضبوط او کلک وجود یې ښه زه ستاسو پیغمبر پسې مرګ پسې ګرځم او تاسو د هغه دین قبول کړی دی د پلار او د نیکه دین هم پرېښی دی دا خور یې ورله د خور نوم یې فاطمه او د دې اوښې سعید ابن زید او د دې خاوند په منځ کې د دې رور په منځ کې خلاصې کو د دې خو غوسه و لاس یې اوچت که او د خور له ښه مضبوطه سپېړه ورکړه چې ته هم مسلمانه شوې ته هم صابیه شوې ته هم دین پرېښی دی ته لا راځې مانه او خاوند خلاصې داسې سپېړه یې ورکړه دونه مضبوطه چې د هغې مخ وینې شو او داسې مخ وینې شو چې هغې داره وواله یو معمولي وینه روبېږي یو بعضې وخت کې دومره سخت ولګي چې هغه داره ووایي هغه داره یې وواله او هغه نیغه د عمر په مخ ور پرېوته بس خور ورته وایي عمره لاس اخلاص امونږ د پښتنو خبراته کوم امونږ وایو لاس اخلاص او توره دې تېره عمره څه چې دې خوښی کوه توره در سره ده زم درته مخامخ ولاړ یم زما خاوند هم ولاړ دی څه چې دې خوښی کوه تکړه شه او بالکل زم مسلمان یم زما خاوند مسلمان تا کم غیرت دی ما کم غیرت دی تا چې د کمې مور په خېټه کې لتې والی دي ما هم د هغې مور په خېټه کې لتې والی مور یې حنتمه نوم حنتمه او عجیبه دا ده چې مور یې د ابوجهل د تره لور وه دا خو یو قومیان خلک و که نه دا بنو مخزوم قبیلې سره تعلق حنتمه بنت هاشم او ابو جهل عمرو ابن هشام او دا دواړه د دې مور د نوم هاشم دواړه د مغیره زامنو او مغیره د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق لري
نو مور یې د ابو جهل د تره لور وه داسې ده لکه چې هغه یې مامۍ د مور یې د تره زوی د مور د تره زوی ته خلک ماما وایي د مور د طرف نه مضبوط قوم دی د پلار د طرف نه مضبوط قوم دی نو فاطمه ورته وی خور ورته وی عمره تکړه شه څه دې خوښۍ کوه د ده نه یېرېږم نه د نه تختم نه زه راته دروغ نه ویم زه مسلمان یم او زما د خاوند نه مسلمان او توره د سره تکړه څه دې خوښۍ وکړه او خور یې وجاړی سترګې د اوښکو نه ډکې شوې په مخ یې وینې روانې شوې او د ده باندې هم د خور وینه پرېوته خو چې د هغه د خور سترګو ته وکتل او د خور جړا ته وکتل او هغه وینې ته وکتل چې د خور نه وینه هم روانه ده او هغه دار احساس کړي د ده په مخ هم پرتې وې نو له کې رحم راغی فورا په کې موم شو موم په زړه کې رحم راغی او رحم راتلو سره توره اخوا کېښوده او دې خور ته وایي وی ده دا خبرې به پرېږدو خو تاسو یو بل ته څه وې راته ووایه هغې د سورت طه تلاوت کو د قرآن شریف ما ته هغه ستاسو قرآن لږ ووایه بس حضرت خباب وایي چې زه پوه شم چې د رسول الله مبارک د شپې بیګانې دعا قبوله شوې صحابه راغلل او نبي علیه السلام ته ودرېدل وایي د الله رسوله د دوو کسانو نه ډېر تنګ یو دوو کسانو نه د یو نوم عمر دی بلاره ترې نه شو تللی وکنځل کوي وینا کوي وهل ټکول کوي او د بل نوم عمر ابن هشام دی ابو جهل نوم عمر و عمر د عمر او د هغه عمر دې دونه تنګ یو د دواړو جهانو مبارک سردار لاس اوچت کړ وی اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوو کې تغلیب د ده نوم له ورکړه طالبان پې پوهېږي خدای په دې دوو عمر او عمر کې یو کس مسلمان کا او اسلام پې مضبوط کا دا دعا د شپې رسول الله مبارک کړې وه حضرت خباب پوه شو چې د حضور پاک د شپې دعا قبوله ده ځکه چې عمر اواز وکړ چې تاسو څه ما ته ووایئ قرآن هم ما ته ووایئ نو حضرت خباب د کوټې نه راووت او راتلو سره وایي عمره انصاف وکړه ای عمره تا نه د انصاف توقع لرم د انصاف تمه ده نه لرم انصاف وکړه ته چې د کم سړي په مرګ پسې روانې زما قسم په خدای چې هغه بیګا تاله د خدای په دربار کې جړلې دی او دعا یې کړې ده د هدایت تاله د دوزخ نه امان غوښتلې بیګا خدای ته جړا کړې ده الله ته فریاد کړې تاله خدای ته جړلې دي او په جړا کې د دعا غوښتله او د خدای بنده د انصاف ته چې ته د هغه مرګ پسې ګرځې څوک چې د چا اسلام غواړي دا د هغه خیر خوی ګورې د هغه سره مینه دا د هغه محبت یې ورسره چې دا دعوت ورکوي چې مسلمان شي اور نه بچ کوي همیشه د دوزخ نه بچ کوي زما قسم دی ګورې رونو درته قسم خورم چې دا عالمان ستاسو خیر خواهان د دوی کار څه دی تا له دین دعوت درکوي تا د خدای د دشمنۍ نه بچ کوي تا ته نیکي ښیي تا ته ګناه ښیي چې ځان ته وساته تا ته صلات تسبیح ښیي تا ته مونځ ښیي تا ته وي درود شریف وایه تا ته وي ذکر کوه تا ته وي مونځ کوه تا ته وي جمع کوه جمع مه پرېږده تا ته وي د مور پلار حق خیال وساته تا ته وي د ښځې سره ظلم مه کوه ښځو ته وي د خاوندانو سره ښه سلوک کوه تا ته وي د ماشومانو په سر رحم وکړه ماشوم ته وي د مشر قدر کوه عزت کوه جګړې مه کوه سود مه کوه شراب مه څښه د ګناه نه ځان ساته رښتیا ووایه دا خیرخواهي ده او که دا دشمني ده دا خیرخواهي په جنازو کې تاسو ته لګیا دي په جمعو کې تاسو ته لګیا دي په اخترونو کې تاسو ته لګیا دي په صلح روغه کې تاسو ته لګیا دي او کوشش کوي چې د خلکو ته د پیغمبرانو واقعي ذکر شي او دوی ته د ابوجهل او د پخوانو ظالمانو کافرانو واقعي ذکر شي چې خدای تباه کړي چې دوی ویریږي او دوی ځان د هغوی د عمل نه بچ دې ته پیغمبرانو واقعات ذکر کوي دې ته صحابه واقعات ذکر کوي لکه څنګه چې قرآن شریف کې الله قصص او واقعات ذکر کړي دي چې دې پړنو کې نرمي پیدا شي دا د علماو کار نو ستا غټ خیر خوا هغه نه دی چې تا د مال درکوي او تا له تجارت درکوي ستا هغه خیر خوا نه دی چې تا سره د دنیا دپاره دوستانې کوي ستا هغه خیر خوا دی چې تا ته دین ښایي او د دین په بنیاد در سره مینه کوي دا عالمان دي ګوره مدرسې یې درته جوړې کړې دي بچي د خدای پاک د هغې په برکت حافظان کړل بچي د خدای د هغې په برکت عالمان کړل دعوت و تبلیغ سلسلې یې درته شروع کړې دي هغه خلک چې مونځ به یې نه پېژن دعوت و تبلیغ د برکت نه خدای پاک هغې ته مونځونو باندې پوه کړل هغه ښځه چې پردې به یې نه وې نو هغې له خدای پردې ورکړې
قسم په خدای د غټو غټو جرنیلانو او د افسرانو بچي خدای پاک د دې عالمانو د مدرسو د برکت نه حافظان او عالمان کړل. لوی لوی نوابان او لوی لوی خلق دي چې نن ورشه د هغې بچي د حفظ په مدرسو کې داخل جنکې خدای عالمان حافظان کړل. نو دا عالمان ستاسو خیرخواهان نه دي؟ یو خبره ته په دې کې ضمناً کومه چې نن دا ټیک ټاک مصیبت یو غم دی. بس ټچ موبایل خو ما سره مشته، ټچ موبایل خو د علماو سره مشته، خو په ټچ موبایل صحیح کار ولې نه کوې، مثبت کار پې ولې نه کوې؟ په خدای چې صحیح کار پې ډېر کېږي. داسې کتابونه د دنیا په ګوټ کې چې هغه په پاکستان کې څوک پېژني نه، د دې موبایل په ذریعه زه راته اوس کولی شم ما ډاونلوډ کړي دي او دته فایده لري. داسې کتابونه چې هغه د لندن په کتابخانو کې هم نشته، او چې ته په مصر کې مخطوطه د خط لیکلی شوی یو کتاب د عقایدو سره تعلق لري، پرون ماله مخې له راغی ابې ځان ته ډاونلوډ چې هغه لا پرست هم نه دی راغلی. یو لوی عالم د ابوالحسن اشعري شاګرد هغه لیکلی لا پرست هم نه دی راغلی. مخطوط د مصر په اسکندریه کتابخانه کې، او چاته فوټو اخیستی دی او په نیټ یې ورکړی. دا فایده دی واله د دین دفاع پې وکړه چې کم باطل خلک دین پورې ټوقې کوي د هغې مقابله پې وکړه. دین پې خلکو ته ورسوه، قرآن پې خلکو ته ورسوه، سنت پې خلکو ته ورسوه، د علماو د تقاریرو نه صحیح کلیپونه والو خلکو ته ورسوه. نیمګړی نه، نیمګړی کلیپ نه، بعضې ته نیمګړی والي فساد شو جوړ. خپل تجارت پې مخکې وکړه، خپل د دنیا کار پې مخکې وکړه، د خپل دکان اشتهار پې مخکې وکړه، د خپل تجارت پې وکړه. نو نن سبا ټیک ټاک څه چې دی بربنډې ښځې پکې خلک یو داسې تبۍ شروع به دی ټیک ټاک جینکې بربنډې کړې، هلکان یې بربنډ کړل. هلکان او جینکې یو بل سره دوستانې او یو بل سره د دې په برکت باندې تعلقات جوړ کړل. ډېرې جینکې د دې ټیک ټاک په وجه خپلو خاوندانو طلاقې کړې. دنیا تباه کړه دی او ډېر خلک نن ږیره به یې خریلي یې بعضې ږیره به یې خریلي او هغه د ځان نه د اسلام او د دین ټیکهدار جوړ کړی دی، ابه مولا پسې لګیا. دا خو زمونږ د خولې نه کله کله د ټوکې خبره مو دی، هر عالم د خولې نه د ټوکې خبر ودي، د ګپ خبره مونږ کوو. مونږ به یا بشیر جان هم یادو، امین هم پکې یادو، کله ګپ لګو پکې ټوکه پکې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابو سره کله کله خوش طبیعتي کړې ده، خو ټیک ته د هغه به لږه محدود و، مونږ نه لږه تیزي وشي. هغه ټوکه به راوالي زما یا د بل مولا او په ټیک ټاک کې دا خبره ده کړې ده، هغه پسې به ولګي. بعضې وخت انسان د خطا شي، یا یو مرجوح قول وي، یا یو ضعیفه خبره وکړي، یا یو خوب هغه لیدلي هغه خوب ذکر کړي، صاحب په ټیک ټاک ورپسې لګیا دی. بعضې خلک خپل ځان مشورول غواړي. نو جومات کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوره وه. بیت الله کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوره وه. او بعضې خلک د دې ټیک ټاک او د یوټیوب په ذریعه پیسې ګټل غواړي. نو ظالمه د مولا په بدعت یې پیسې ګټي. عالم په خلکو کې سپک او د عالم بېعزتي وکړي. ولې چې عالم دې بېعزته که رښتیا ووایي چې ما څوک بېعزته کړي او په ما کې څوک عیبونه راوباسي، تاسو بیا د ما خبره نه اورئ چې دا څه بېکاره مولا دی. نو نقصان چا ته ورسېده؟ زه پې پیسې نه الم، نقصان دین ته ورسېده. چې یو عالم ته د خلکو په نظر کې سپک کې او یو عالم د خلکو په نظر کې وغورځئ، نو خلک به د دغه مولا خبره نه اوري. نو نقصان چاته شو؟ مولا خو تا نه د دنیا خبره نه کوي، دین خبرې کوي، نقصان دې دین ته ورسي. د دین ستنې غورځئ، ږیره به یې خریلي، اجړا غوندې شکل به یې اجړا، او هم لګی په ډبل میکونو او په ملایانو پسې به لګی. هلکه ځان خو لاول ټیک که، ږیره خو واجب ده، خو پرېږده. تا نه زه تپوس کوم سهار دې لمونځ کړی دی او که دې نه دی کړی؟ والله که دې کړي. په کلبونو کې به جنکو سره لوبې کوې، او بعضې سړي به پټکې هم په سر کړي، 15 ګزه به یې د شیخ الاسلام ږیره هم پرېښي، اب هم لګی. مولا دا وایي مولا دا وایي، خوارشي سود پسې ولګه، دنیا په سود پرته ده، کلام قطعي دي. خوارشي خلک جنکې لکان بربند شو په کلبونو کې، دا ذکر که چې خلک جنکې بچکا لکان بچکا که شرکول بچکا. ظالمه ورشه په یونیورسټو په کالجونو کې د هلکانو د جنکو هغه بد حال شروع دی چې دې راته ویلی نشم. په هسټلو کې ظالمه دا راوباسه خلکو ته، خلک پوه که چې د خلکو هلکانو جنکې بچ شي. راشه وګوره خلک په دوکانونو کې او په تجارتونو کې 2 نمبر څیزونه خرڅوي. ورشه سوچه پی مال پیدا کا، سوچه مساله مال پیدا کا، سوچه چې وی به خو ډېره کمه. دا خلکو ته راوباسه،
دا چې کوم پوره حرام دي ښځو سره ظلمونه کېږي بې ځایه طلاقونو کې دا خبرې په ټیک ټاک ور وباسه د ښځو حقوق د ماشومانو حقوق ورشه مور او پلار نه هلکانو سپي جوړ کړي دي دا خبرې وکړه په ټیک ټاک نو چې کم په معاشره کې ګندګي دي او په معاشره کې کم ډنډونه دي او کم خراب څیزونه دي او د هغې روکتام پکار دی دا خبرې څوک نه کوي ولې په هغې دته شهرت نه میلاویږي په هغې ورته په ټیک ټاک پیسې نه میلاویږي نو ای ظالمه د قیامت په ورځ برې دا علما د ګریوان نه نیسي که تا پټکې ولې نه په سر کړې که تا پنځه شپېته ګزګیره ولې نه پرېښې ته په ټیک ټاک ناست یې زه حق وایم د مولا پس دا حق دی دین شرمې د علماو بېعزتي کې په ټیک ټاک د پیسو د ګټلو دپاره دا به نه کوئ موبایل به ښه استعمالوئ غلط به قطعا موبایل نه استعمالوئ غلط هم استعمال کو زما په خدای قسم دا موبایل دا ژبه دا سترګې دا غوږونه د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې ګوی به در سره کوي او دا علما دا بېکسه علما چې دا ټولو لګیا دي د اصلاح د خلکو دپاره او د مدرسو دپاره دا به د خدای په دربار کې تا د ګریوان نه راکاږي او په دې ځمکه به دې راکاږي او خدای ته به دې پیش کوو چې ما خو الله ستا خبره کوله ما خو د دین خبره کوله ده زه شرمولم او ده زه بدنامولم په ما په ټیک ټاک لګېدلې ښه خلک هم پکې شته په ټیک ټاکونو کې ښې خبرې هم خورئ ښه کلیپونه هم خورئ او بعضې پکې لا بل چلو کې ما به یو خبره کړي په نیمه کې به یې ووایي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مونځ ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یې ځکه چې سړی نشې ګړې وړې وي نو دا یو ټکي ته راولي چې الله خو په قرآن کې چې مونځ ته مه نږدې کېږئ لا تقربوا الصلاة هغه سکارا پرېږد نشې والا ټکي نیمه کې وواو دارنګې د یو ملا به نیمه کې خبره ووایي او په ټیک ټاک به یې ور وغورځوي او ما به سمه خبره کړې څوک به مې یاد کړې نی هلته به بل ملا پکې ما سره مخامخ ودرئ او د هغه په مخ به چرخی راکاږي او وایي به چې پلانکې د پلانکې اپریشن کوي هلکه زه ډاکټر یم که زه سرجن یم چې د خلکو اپریشن کوم زما څه کار زه د ټولو علماو قدر کوم زما د ایمان دی چې هر عالم چې په ناظره ښیي په جومات کې په خدای چې دا زما زه یم چې ښکل مې کړی چې ماشومانو ته ناظره ښیي ناظره دا هم لوی مقام لري چې تا ته امامتي درکوي صرف امام دی دا هم د لوی قدر خاوند دی چې کوم تا ته مدرسه چلی د هغه په کور کې ستا خویندو لوڼو ته قرآن ښودلی کېږي په خدای چې دا هم د عزت خاوند دی د علماو بد نه ویم او نه د علماو پریشرونه کوم او نه علماو پسې خبرې کوم زما خو د ایمان دی چې کوم عالم د دین خدمت کوي دا زما د سر تاج دی تاج خیر خبره نه لرې لاړه رونو خو لیکن حضرت خباب ورته سوي حضرت عمر ته وی عمره خیر خوا مه وجنه ته چې د چا وجلو پسې دی په الله قسم چې هغه بېګا ستا دپاره الله ته جړلی دی او ستا د ایمان سوال یې کړی دی په دې سره نور هم لږ نرم شو وی ښه ما ته وښایه که نه تاسو څه وې دا خور ته وې خور ورته وي نه تا له هغه نشم در کول هغه قرآن شریف ته پلیت یې وی زه څه وکړم وی لامبې زر غسل خانې ته ننوت په ځان یې کوزه منګې راوړم او ویې لامبل وی اوس خو راته واوروې که نه نو هغه ایتونه یې ورته واورول او اتفاق ته وګوره هغې کې دا آیت مخې له راغی چې آمنو بالله ورسوله د الله په رسول ایمان راوړی وی ما بوځی حضور پاک هلته رسول الله مبارک ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر تورې په لاس ستا مرګ پسې راوتی دی تورې په لاس او حضرت حمزه رضی الله عنه توره واغېسته او د دار ارقم مخې ته ودرېده حضرت حمزه هم پهلوان و توره یې واغېستې وه وی عمر به څنګه راځي زه به مړ یم چې زما درواره مری له به د هغه توره راورسي خو دې وخت کې جهاد فرض نو دې وخت کې اقدامي چې په بل سره ته جهاد کې دا منو او دفاعي منو چې په تاسو غزار کوي هم به جواب نه ورکوي دا منو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی حضرت حمزه له تورې دې واغېستې حمزه توره دې خوا عمر که په ښه نیت راغی مرحبا او هرکلی به ورته وویل او که په غلط نیت راغی د عمر په توره به تې دا سر وه واقعي زموږ د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر بهادر انسان
صحابه وی ما رأینا اشجع منه وی مونږ د رسول الله مبارک نه بهادر انسان بر نه دی لیدلی یو موقع کې چې د رسو شوی نه دی بعضې موقع کې به صحابه لږ منتشر شو خواره واره به شو لیکن رسول الله مبارک په میدان ولاړ یو قدم نه دی رسو شوی چېرته دی کې حضرت عمر ورغی چې څنګه ورننوت په کور باندې رسول الله مبارک ورغی او عمر یې د دې ګریوان نه کلک ونیو عمر په څه نیت راغلی وایه په کومه اراده راغلی هغه وی د الله رسوله د اسلام په نیت د ایمان په نیت فوراً یې کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله دا گواہی کوم چې الله یو د شریک نه لري ته محمد صلی الله د خدای بنده او د خدای رسول د عمر نه چې وروسته بیا تپوس وکړو وی عمر چې د رسول الله مبارک لاس تا ګریوان راغی دغه وخت څه کیفیت و قسم په خدای چې د حضور پاک لاس زما ګریوان راغی د سر د ویښتو نه خپو پورې خولې خولې شو اسلام میړه کې نورم مضبوط شو عمر دا ته څه کې دا خو څه خیر خوا دی کفر و شرک لري بچ کوي دا ته څه کې دا کیفیت زما له راغلل چې هغه اوسه پورې زما پړه کې نشته فوراً حضور پاک سره چې څومره صحابه وو په دار ارقم کې ټولو دا خوشحاله نه وي الله اکبر او په مستدرک د حاکم کې دا حدیث شته او په ابن ماجه کې شته ابن ماجه کې موږ ګورئ دا شته کہ حضور پاک فرمائے استبشر اہل السماوات باسلام عمر کہ دلتا صحابہ او بل مبارک بات ورکی مبارک چھے عمر مسلمان او پاسمانونو کی فرشتے او بل مبارکی ورکی رسول اللہ مبارک پہنا دا مبارک مبارک خوشحال چھے عمر مسلمان مراد رسول اللہ اللہ اکبر نور خلق دا پیغمبر ارادہ کرے پیغمبر دا عمر ارادہ کرے یا اللہ عمر مسلمان کا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پا ایمان باندے پس اسمانونو کے فرشتے یو بلتا مبارک باد ورکی یو بلتا خوشحالے زیر ورکی عجیب کیفیت تے یو سلویختم مسلمان شو سلویخت مخیری نا یو سلویختم مسلمان یو لسخذت مخ کی مسلمانان دی پر تعداد کے لگے اختلاف شتا اور بیا ورتو سرا بید اللہ رسول دین کو حق دے اسلام یا عمر بالکل اللہ پس سچا پیغمبر لے گئے اگر جدا خلق میں دشمنی کی دا خلق رسول مخالفت کی واللہ جدا دا اللہ رشتونی رسولی ویزا خوب کے حق دنو باروز میدان عمر مات اللہ حکم نہ رشوے اینا اوزو مسلمانان و سروت حضور پاک دو سپا جوڑ کر دو قطارا دو لین دا یو لین پسر حضرت حمزہ ادراو او دا بل لین پسر عمر ادراو اور آل البیت اللہ لا خلقو قتل چھ عمر خمم لے گلے دے دا پیغمبر پسر پسے اخواغ دی دا مسلمانانو لیڈنگ کئی اخو دا مسلمانانو دا صف مخ کی دا قطار پر سر کی والار دے او بیت اللہ لرالل او بیت اللہ کے تورا دا سے اڑقولا کسوک میں پیجنی خو ٹک دا کسوک میں نے پیجنی فانا عمر ابن الخطاب دا عمر ابن الخطاب زویما ما ایمان روڑے دے دا حضور پاک سرا او کچا کے زوری را میدان تدیشی او دا بیت اللہ پا مخ کے پا زورا رنبے کلمہ دوے چا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ بعض علماء وی پدے وجوتا دا فاروق لقب ورکلش دا حق و دا باطل پا مینس کے فرق راوستون کے حق کارکے ان کی او صحابہ سوئی وی مونگ دیر کمزوریو دیر جزانو دیر بے کس وال بخلقو بوہلو تر اغی پورا چی عمر مسلمان شو
چې دې په کومه ورځ مسلمان شو اسلام مضبوط شو مسلمان مضبوط شو ما وی ولې حضور پاک دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدای په دې دوه کې یو مسلمان کو اسلام لبی عزت او غلبه ورکا اسلام غلبه فرال نه اسلام حالت او بیا داغې نه پس چې کله هجرت کوي حضور پاک صحابه ته وی لاړ شئ مدینه منورې ته هجرت وکړي پټ پټ به صحابه تلل یو به پټ پټ وته ولې چې مکې کافرانو پرېښودل کم دی هغې خدا فیصله کړو چې حضور پاک وجنو لیکن حضرت عمر چې ځي نو راغې د بیت الله طواف یې وکړو تورې سړی تورې داسې وړقوله ای خلکه عمر هغه کس نه دی چې پټ ځي هجرت کوي زه ښکاره روان یم هجرت کوم که چا کې زوري میدان ته دی شي ولاړ لاړ مدینې منورې مدینه منوره کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول جهادونو کې شرکت کړي بدر کې پیش مخکې د بدر په قیدیانو کې او یا کسان قیدیان چې کله ونیول شو هغې کې مشوره کېده چې دې سره څوک او هغه ټول پکې د مسلمانانو نږدې خلک وصیب د رسول الله مبارک پکې تره دی عباس یو یې پکې زوم دی ابوالعاص د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې زوی دی د حضرت علی رضی الله عنه پکې رور دی عقیل ترې دی عباس د حضرت عمر پکې ماما داسې خلک دي چې هغه ټول نږدې دي چا پکې رور دی چا پکې زوی دی چا پلار دی چا تره دی دا ټول نیولي شوي دي مشوره کېده د قیدیانو سره څوک اکثریت دا فیصله وکړه چې د الله رسوله وجنو یې نه زمونږ تربوران دي زمونږ رونه دي زمونږ څوک چا پلار دی پکې چا زوی دی پکې وجنو نه خدای مې مسلمانان پیسې به ترې والو جرمانه به پې کېدو پیسې به ترې والو هغه پیسې باندې به مونږ د جنګ دپاره سازو سامان والو جهاد له زمونږ به په کار شي دا رې د حضور پاک خوښه شوه خو لا فیصله یې نه وه کړې عمر سر ښکته کړی عمر وایي تا خو څو نه وې وی د الله رسوله زما په خبره مسې عمل نه کېږي څه له ویم وی نه ته خو خبره وکړه که نه دا خو مشوره ده مشوره کې خلک د غله نه خبره راوباسي بیا چې اکثریت څه وایي په هغې به فیصله کوو ته څه وی وی زه خو دا وایم چې دا خوشې پرېښودل نه دي پکار دا د اسلام او د دین دشمنان دي دا ټول وجل پکار او داسې به یې نه وجل چې د چا پکې څومره نږدې رشته دار دی هغه به وجلي زما پکې ماما دی او ډېر نږدې ماما مې دی ما سره ډېره مینه د ماشوم یې لوی کړې زه به هغه ووجنم په الالو مې او د حضرت علي پکې رور دی عقیله به خپل رور حلال کړي ابوبکر به خپل زوی حلال کړي او د الله رسول ستا پکې تره دی عباس او یو دی زوم دی ته به دا دواړه وجنې چې موږ الله ته وښایو چې ګوره ستا په مقابله کې موږ هېڅوک نه منو نه ماما پېژنو نه زوی پېژنو نه تر پېژنو حضور پاک مسکې شو ورته یې عمر ډېره سخته خبره دی ډېره سخته خو هغه سره صرف یو کس د عمر سره په دې رای کې نو ټول وی چې نه پرېږدي او فدیت یې اخلي وی پرېښودل او فدیت یې واخیسته لیکن قرآن شریف د حضرت عمر د رای مطابق نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض خلاصه دا چې پیغمبر له مناسب دا دی چې قیدي دی اونې ونه دا وجل پکارو مطلب دا چې د عمر رای هغه صاحبه وه ټیک وجل پکار په هر کې فرونو دا څه تاریخ د عمر دا به راته انشاءالله آینده جمعه کې ووایم انشاءالله العزیز 13 جمعه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق څه ضروري خبرې کړې وې ولې چې همدا میاشت د دې لومبې تاریخ د حضرت عمر رضی الله عنه د وفات ورځ ده او دا هغه مرګ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی مصیبت او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان او اسلام د اسلام او د ایمان او د مسلمان دپاره ډېر لوی عزت او برکت ځکه د حضور پاک وینا ده دی نه دی ویلی چې یا الله عمر مسلمان کې دی نه دی ویلی داسې لفظ یې راوړی دی چې جامع لفظ دی خدایا اسلام ته په دې دوو کسانو کې په یو عزت ورکې غلبه ورکې
هغه څوک شو؟ هغه حضرت عمر فاروق شو. نو چې اسلام له غلبه شو نو ایمان هم پکې را او د اسلام دپاره خپل طاقت استعمالول هم پکې رالل او مقصې وشوه چې خدای پاک د دې عمر په ذریعه او په برکت اسلام له ډېره ترقي او ډېر لوی عزت او غلبه ورکړه. صحابه په خپله وی تر څو چې عمر ایمان نو راوړی نو موږ ډېر کمزوري وو او چې عمر اسلام راوړو نو موږ تکړه شو، موږ مضبوط شو. ما ویلو چې کله هجرت وشو د هجرت نه پس چې څومره جهادونه شوي دي په ټولو کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شریک د یو نه دی پاتې شوی او په جهادونو کې ښه مضبوط همت، ښه تکړهوالی او ښه بهادري ښکاره کړې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری پاتې شوی. حضور پاک چې صحابه وی چې کله به نبی علیه السلام جمعات ته راغی او حضرت ابوبکر ته به یې وکتل یا حضرت عمر ته رضی الله عنهما نو مسکی به شو او هغوی به ورته مسکي شو او کله به چې دوی رالل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات کو نو حضور پاک به ورته مسکی شو او دوی به مسکی شو. یو ځای کې دقسې جنکۍ وي دا حبشانې ماشومانې او په لاره کې لګیا دي ګړیږي او تمبل وی خو وینځم دی او ماشومان هم دي جنکۍ دي او درومبې زمانه هم ده ورو ورو به ادب زده کو نو تمبل یې وه دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نو منډې کړې هغه جنکو تختې دی نو حضور پاک وفرمایل وی انسانی شیطانان او جنی د ابلیس بچی شیطانان وی دا راته ښکاري چې په دې کوڅو کې منډې ترړې وی وی عمره تا سره به چته شیطان په لاره نه ملګري کېږي او که ملګري شو نو لار به دنه بدلی بلې ته به وړي. دا څومره لوی منقبت دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عزت دی. دا د پیغمبر په دعا چې حضور پاک فرمایي خدایا عزت ورکې غلبه ورکې د عمر په لاس اسلام لا نو د اسلام غټ دشمن خو شیطان دی ابلیس او د هغه بچي نو د عمر روب په الله ور قایم کړي د روب په ور واچي. یو ځل بیبیانو د حضور پاک نه څه څیزونه غوښتل مطالبې یې کول. خامخا د ښځو فطرت دا دی چې ښه جامه غواړي او کالي غواړي او پیزار غواړي دا د دې فطرت دی. یو جوړه به وي او بله به غواړي. تاسو نه ګورئ په دې ودونو کې ښه بکس پې د جامو ډکي او چېرته لرې وادي د ترور د لور د ماما د لور بلکې لرې هغه پښتنو خبره په دوربین کې خپلي او تا ته به وایي مال یو درې څلور جوړې جامې راوړه او هغه جامې هم داسې جامې نه یو به په شل زره او په 10,000 او په 15,000 روپۍ کېږي. ښځې ستا خو جامې جوړې شته که نه په دې دومره نورو څه کې نه دا چې یو ځل څوک واچوي نو بیا یې نه اچوي. الله خدایه مونږ خو یې لاچو چې وشلېږي او زړې شي او ښځو ته دا یاد دي مې ګورې مونږ ته یادې نه مونږ ته د خپلو ښځو جامې یادې نه او هغوی ته یادې دا جوړه مې پلانکي وخت کې اچولې وه او دا ښځې دا جوړه په پلانکي وخت کې اچولې وه او دی پلانکي وخت کې اچولې وه او دی دا او بیا چې وادي نو دا جوړه دا د برات ته د جنج او دا د واده دروازې ده خو د واده پر ورځ جنجي که نه هغې له به ځان له جوړی او دا د نکریزو د شپې ده پکې او دا ورپسې د میلمنو دروازې ده او دا د ولیمې ده او دا د خپې ارتې ده او دا د خپې تنګې ده ځان له قصې پسې جوړې کړي سړي غرق او تباه کړه او په دې کې ملا خوشحاله نه مینه او دا بشیر جان په دې کې هم ښځه غواړي د خدای نیکبخته غلې کښېنه یو جوړه یې د وابې چې دوه به واچې بیا به دې په ترخ کې ګوتی د جامو نیولې او ښځې له بیا راوړئ او خوند به لا ده وکړي چې هلته یې راته بار راوغورځوئ چې دا دې ما له څه راوړل ورشه نور یې راوړه او ګرمي لا بیلی نو د ښځو فطرت کې دا څیزونه پراته دي نو دا ګوره د هغې زمانې نه دا خبره شروع ده
د حضور پاک نه سیزونه غوښتل نو چې خلک شیخ غواړي نو خامخا آواز پورته شي نو آوازونه پورته رسول الله مبارک ورته ناست و خندلې ورته دې کې حضرت عمر رضی الله عنه راغی چې راغی ټولې چپ شو منډې کړې یو خپل کور ته تلو بل خپل کور ته تلو بل خپل کور ته تله دا ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رشته داره نو رسول الله مبارک وخندل نو عمر ورته وی د خدای رسوله خدای دې ټول عمر وخندوه ولې دې وخندل وی دا ټولې راغونډې شوې وې اوازونه یې راوچت کړي او زما نه سیزونه غوښتل خو چې تی ولیدې نو ټولو منډې کړې نو خندا دې پورې راغله یاره د خدای پیغمبره بکار دی د مناسبه داره چې ستا نه ویریږي نو ما نه یریږي او تا نه نه یریږي چې تا نه ویریږي ولې که زه خفه شم پروا نشته او که ته خفه شوې الله خفه کېږي لیکن د رسول الله مبارک او ٹھیک تا چې د حضور پاک یو هیبت ور سره حضور پاک له خدای صبر هم ډېر ورکړی عمر کې خو هغه صبر نو بیا आवाज ورکه اے بیبیانو ته وای د ځان دشمنانو تاسو خو د ځان دشمنان یې پیغمبر چې خفه کوي نو الله به درنه خفه شي نو ځان به خراب کې ما نه یریږي او د پیغمبر مبارک نه نه یریږي هغې ولا आवाज ورکه وی او تا نه ځکه یریږو انت افظ و اغلظ جبه دې مستغه ده اوړه دې مستغه دی و جبه م رټل کې او پړم او حضور پاک داسې نه دی د هغه جبه م نرمه ده او زړه م نرم دی دا د پیغمبر مبارک مخکې به یې داسې کول ګورې رونو دا یو په پیغمبر نه خفه کېدل دی او د حضور پاک احترام د بیبیانو په اړه کې نورو مچول دی نو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له خدای پاک دا صفتونه ورکړي د حدیثو په کتابونو کې دي ډېر لوی تاریخ یې دی غټ جلدونه خلکو د عمر صاحب په تاریخ لیکلی دي او ما تاسو ته ویلو پوره درته نه ذکر کوم داسې یو څو جلکې درته وایم چې تاسو ته دا معلومه شي چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه دین څونه کار اخیستی د ده په برکت خدای دین څونه خور کړی دی کله چې د مسلمانانو خلیفه شو د حضور پاک د وفات نه پس انصار د مدینې په سقیف بنو ساعده کې یو ځای شوي هغې ځان له مشر مقرره دوی دواړه چا خبر کړل دوی زر ورله چې خدای پاکه دا به څه کېږي چې ورلل بس هغوی لا د مشر تقرري نه وه کړی خیر هغې کې بیا نورې خبرې ته نه کوم خو دومره ده چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه هلته خلیفه شو او د هغه نه پس بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو ټول ومنه هېڅوک مخالفت کې نه دي پاتې شوی حضرت علی رضی الله عنه هم بیعت کړی ټولو مسلمانانو بیعت او ابوبکر صدیق ته چا ویلي وی ته خو عمر خلیفه کې بادشاه کې خو ګوره ډېر سخت دی مطلب دا چې دی خو به دا ټوله دنیا دا د خلکو برباد بکي دا خلک په لږه خبره غصه کېږي ابوبکر صدیق ورته وفرمایل وی تاسو ته پته نشته د بادشاه ډېر لوی بوج دی چې دا بار یې په سر را پرېوت دی به په خپله نرم شي هماغسې وشو ډېره نرمي پکې پیدا شو او د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده او دا به وی وی که چېرته یو سپی د فرات دریا په غاړه د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس الله د عمر نه کوي نو سپی ولې د تندې مري دریاب شته او به دې تیوس کې کړ یعنې اوبه شته او بیا هم د تندې مړ شو په کار دا دي چې د مسلمانانو بادشاه دا د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي انسانان خلاصه کې خو چې د ځناورو او د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي چې د په بادشاه کې ځناور هم د لوږې مړ نه شي انسان خلاصه کې د مارونو دا مونږ چې د خلکو ته وایو چې د خدای دپاره وکې د الله دین ته متوجه شي او نیکان دیندار ځان له مشران کې د هغې وجه سره په زړه کې به یې د خدای یاره که دوه کاره غلطه کوي نو اتاتیا خو به ټیکو کي که نه که لس غلط کوي نو لس کم سل خو به ټیکو کي که نه ورشه وګورئ نن د لوږې د لاسه میندې او پلاران خودکشي کوي ټیک ده مالداري هم ډېره شوه پخوا داسې مالداري نه وه لکه دا اوس چې دي پخوا چا کره پرجونه نو پخوا د چا دروازې پخې نه وې کچه دروازې باړو وې نه په کوڅو کې پخې کوټې د خښتو نه وې کچه کوټې وې او هغې کې به یې دننه
پیرونو لا دغه ورکستنې ورکړې وې او سری به وې سری دا خلک پیژنې نه او دروازې به وې او هغه دروازو کې به چوړو چوړ په هغه دروازو کې دا قبضې نه وې قبضې وروستو راغلې دي هغې کې به چوړو یو لرګی به بر او یو به لاندې نو په دې دروازه کې به یو امریک یو شی و به بره یو ځای کې تاوېده او لاندې به تاوېده دا قصې پسې کم ځای وې دا اوس چې کمې نخرې دي دا دومره جامې نه وې د زنانو به د چیټ جوړه وه د چیټ به یې ورته وې او د سړو به د پاپلین کمیس او د سان به یې پرتوګ و چې واده به یو نو د یو جوړه جامه به یې وه د غریبه اب هم پرتوګ یو شان او کمیس په بل شان چې ډېر مالدار به د بوسکي کمیس په او د سان به یې پرتوګ و د ښځو به د چیټ جامې وې دا جامې وې دا اوس چې کمې دي نو مالداري ډېره شوه خلک بېشکه مالدار شو لنټري کورونه جوړ شو په ټول کلي کې به یو موټر دوه موټرې زمونږ په ټول کلي کې دوه درې موټرې وې اوس خدای پاک په کور کې که درې روڼې درې موټرې وله خدای ورکړې موټر سیکلې خدای ورکړې هر چال ښه خبره ده د خدای نعمتونه دي الله دې هر چاله ورکړي حج له چې به خلک راتلل دوه څلور کسه به راتلل په خدای چې دې په دې سړک به ورته خلکو سیرې اچولې او دروازې به خلکو جوړې کړې اوس عمرو هم خلک ډېر دي او شکر دی حجونو هم خلک ډېر دي نو مالداري ډېره ده لیکن رونو یو ټکې پکې واورئ غربت هم بیا ډېر دی داسې خلک هم شته چې د هغې غریبانانو د روزۍ درک نه لګي د وړو بوجۍ ته محتاج دی په ډېرانونو په خدای مې دې قسمي په ډېرانونو خلک زړې ټوکړې راغونډوي او کاغذونه راغونډوي او خرڅوي دا د بدر ودې راغونډوي ډېران له خو چې څوک ورشي نو سپېمې پټوي او نن په ډېرانونو ماشومان بچې ګرځي واړه ماشومان ګلان ماشومان هلکان او جینکې او بوډاګان او د ډېران نه ډوکې راغونډوي خرڅوي زړې ټوکړې راغونډوي او اخبار ما دا بچې څه کوې په دې وایي کاک باباجي دا خرڅو بوډا سړی و ډېر زیات داسې غریب رپېده داسې لاسونه رپېدل او په ډېران لګیا و د هغې نه یې شیدونه راغونډول دلته راشه باباجي دا څه کې وی دا راغونډومه یو زړه بوجۍ وه د سیمټو په هغې کې اچول په دې څه کې وی دا راغونډوم دا خرڅومه ولې بابا څه مزدورۍ وی پاپړې خرڅوم خو څوک نه الي ښځه د ماشومان بچي دي هغې له دا انتظام روان ډېران باندې خو زما دا خیال دی چې داس غریب خو سوال هم کولی شي سوال نه کوي دا غیرتي دی یعنې راشئ نن هلکان او جینکۍ په بازارونو کې ګرځي او سوال کوي مالدار خلک دي مالدار او د پیسې د ډېروالي دپاره نن په کوڅو کې ګرځي او سوالونه کوي او دا په ډېران ګرځي ماشومان او د ډېران نه راغونډول کوي دا غیرتي دي سوالونه نه کوي خو دا نار دی غریب دا د بچي نار دی دا د واړه نار دی ډېر خلک موږ له راشي یاره جي چې ته کور بني چې موږ پکې او دغه شو کورونه نشته که نه ولې یاره یو ځای کې ډېری یو د کرۍ وسم نه کېږي اوس وباسي چې یو ځای شابه دی څو کورونه د خلکو نشته نو غربت هم ډېر زیات دی مالداري هم ډېر زیاته ده غربت او فقر هم ډېر زیات دی او دا مو ولیدل ستاسو په دې نیټونو باندې چې خلک بچي خرڅوي بیٹا برای فروخت او بیٹی برای فروخت سو کخلی من خرسو ولی نار یو درک نلگ نن بادشاہی دا حالات تے زمان مالدار تر شو قم مضبوط شو غریب برباد شو ٹک سن استاسو دی پا جلو کے او پا گیسونو کے ام استاسو خولی دی او استاسو وین زوی دی او دا مالداران خوری دا خلک یې خوري لګیا دي حرام خوري شروع ده ګنډکپي شروع ده 2 نمبر مال خرڅېږي سوچه پی به چېته پیدا نه کړي هېڅ پروا نشته اندېر نګري ده د پیسو دپاره قتلونه شروع دي اجرت باندې وجل شروع دي ډاکې شروع دي د خلکو د جیبونو نه غلا شروع ده د خلکو د دوکانونو نه غلا شروع ده اندېر نګري ولی انصاف نشته یو راوله یو او د 400 په دې چوک کې د یو غل نه لاس پرې کا که تا په عمر کې دلته غله ولیده راشه زما دا مخ تور کا
یو قاتل رونیسا او پیخور دی جناب پارک کرا یا دا پخوا چې به ورته پیرپوزا دا چرګانو پخوا باچا خان چوک او یا دا څه شی دی دا سوري پل دقل ته رونیسا دی بالی سر ته وخیجه او سر ته پرې کا که چا مړی وکړه راشه زما دا مخ تور سزا نشته پولیس غریبانان یې ونیسي هغې خواران ونیسي پولیس ته په دې کې هېڅ ګناه نشته زه خو پولیس ته په دې کې ګناه نه کوم پولیس یې ونیسي د ځان د پاسه ور ټوپ کړي غریبانان او سړی ګیر کړي عدالت یې ورپېښ کړي ځه بری شوې د 10 قاتل هم پرېږدي او د 5 قاتل هم پرېږدي پولیس وایي زما کار سره چې زه یې نیسمه سبا راته برید تاویږي د تاڼۍ مخې ته ماته ګرځي ولې ونیسم رنگے ہاتھوں گرفتار کی رنگے ہاتھ اقرار مو کی عدالت تزا بس بری عدالت تزا او بری التے پری کولون بے عدالت والا سزا ور کی دویمی پری کہ دویم سزا ور کی دریمی بری کی انصاف نشتا غٹ خبر ادا گرفتا پولیسی نسی انصاف بر نشتا اغی پزان لوبیو کی غریبانان پکور ورتلل او اغی زنانه پولیس هم بوزي او نیسی خو چلته عدالت ته بوزي ځه ما بری کړې تاړو څه کړي نری لکه دا سړی چا مړ کړ د چې نه دي کړی دا معلوماتو کا جج صاحب کنه مړ چا کړ زه د نه دي کړی مړ چا کړ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی وی که په یو مړي کې د صنعاء ښار ټول شریک شي په زرګونو خلک صنعاء ښار کې دي او دا ټول د یو سړي په مرګ کې شریک شي وی دا ټول به دوړه کوم مسلمان وینه ډېره زیاته خوږه ده خدای په نس خدای مې قسمی په حضور پاک فرمای وی مکه وګوره یو موټی وینا د ځان او د جنت په میانس کې رکاوټ ما جوړوا یو موټی وینا نن د 100 روپو د پاره او د 0 روپو د پاره او د کانال د پاره او د مرلې د پاره مسلمان لګیا دی مسلمان وای انصاف نشته حضرت عمر فاروق زمانہ کې د شوی ودا سکن حضور پاک فرمایلی وی دا سه وخت براشي چې د کوفې نه به یوه ښځه را روانه یوه ښځه او مدینې ته به راځي او یمن ته به ځي هېڅ یره به پې نه صرف په دې به یریږي چې شرمه حمله ونه کړي او باقي د انسان یره به نه صحابو یې مونږ ولیدله دقسې یو ښځه را روانه وه دا په سوونو زرګونو کیلومیټره مزل یې کو ما سوا د الله نه او د شر مخ نه د هېچ چا نه یرېده امن راغی سکون راغی اطمینان راغی نشته امن د خدای نظام نشته د الله قانون نشته قرآن باندې عمل نشته نقصان ټول د انصاف په دغه ځای کې دی اما بری که هلکه دا څلور چې وجلې دي نه ده نه دي کړی ښه ده نه دي کړی نو چا کړي بل سړی پیدا کړه دا ستا ذمواري ده 10 کاله به کیس چلیږي نن تاریخ دی او سبا تاریخ دی او شل چې د خلکو د سترګو نه دا شی وځي او د خلکو د سترګو نه دا خبره یې رسېدله نه خطر بری شه ځه او بیا چې بری شي خلک مبارکۍ راولي مبارک ولې څلور یې وجلې دي کنه هغه لمزم د لمزم چې کوم وجلې شوی دی هغه لمزم هغه سره هم زما همدردي ده او چې چا وجل کړي دی هغه لمزم تا سره هم زما همدردي ده دا زما کار ده موږ تاسو دا کوو دواړو لږ مقتول سره چې چا د هغه وارثان دي هغه ته م وایو ډېر بد د سره شوي دي زه سره تاله رالم او قاتل لم ورځو یاره بس دغه سزا ونه ښه دې کړي منافقه د منافقت دور دی په مونږ کې بنیاد دا دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ به د مدینې په کوڅو کې ګرځېده شکر ستا بادشاه حکمران هر څوک کې دی خو دې ګرځي که نه معلومات دی وایي دي که نه کوڅو کې به ګرځېده او معلومات به داسې ګرځېده خلک به کتل یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده لاړ یو صحرا ته ووت غلام ورسره دی صحرا کې ګوري یو زنانه ده او ماشومان دي هغه ورسره جاړي راځه که نه هغه غلام ته وایي بچې دا زنانه دلته جاړي چې ورغه نیمه شپه ده خیمه لګېدلې ده هغه زنانه ته وایي دا ماشومان ولې جاړي وایي دا وږي دي او زنانه کټوې دیشکې کټوې باندې کړې ده هغه زمانه یې کټوې وې
نو دا خوراک ولا زر ورکه کنه وې دې کې خو څه نشته نو دا دې ولې باندې کړې ده په اور باندې وې دې کې کاڼي ماڼي پراته دي وې دا ماشومان پې غلومه د دوی سوچ دا دی چې راله څه پخی نو که دا جړی غلی شو چې ته خوب وله ورغې هغې نه پېژن چې دا عمر فاروق دی ورته وي امیر المؤمنین له ولې نه راځې بادشاه له چې دې بچو له د غم وکړي دا ماشومان دې د لوږې مري او ته وله تش اوبو کې سمسی وی خوټکۍ غولې په دې اوده کې ښځه ورته وایي د قیامت ورځ به یو د عمر ګریوان او زما لاس به خدای ته به راکاږ وی عمر بس دی ویرېده وجود یې وبوږنېد هغې خو نه پېژنده وی عمر د نه څه خبر دی خبر یې که که نه چې بیا در نه کړي نو بیا شکایت الله ته کوه وی چې عمر ما نه ځان نه خبري بادشاهي ولې کوي زه به یې نه خبرو ما نه به ځان خبري غلام ته وی شابه راځه هغې ځان سره په مخه کو بیت المال ته لاړ یو غټه بوجۍ ډکه کړه سامان او غلام ته یې را پشی که او ورته وی نه امیر المؤمنین زه ستا نوکر غلام یم دا به توړې که زه به وړم ما ته یې را په شا کوې نه د قیامت په ورځ به زما باج توړې که زه به وړم را په شی کړه غلام یې وی په خدای باد چې څوک پڼ نه شي وړی هغه نشي بعضې سړي وي غټه بوجۍ وړی شي او بعضې دروند سړي وي هغه پنځه دړی هم نه شي وړی بلد ني غلام وی چې بوجۍ په اوږه کړه بلد خو نو وي دا خپې به یې داسې کږې وږې تلې راتلې یو ویړه بوجۍ هلته وغورځو و به کې ستا امیر المؤمنین بوجۍ به یوسي دا زمونږ نو امیر المؤمنین دي که نه د مسلمانانو بادشاهي د مونږ لوټونه ورکړي دي او ځای ته هم رسولي دي یو بسې بوجۍ امیر المؤمنین پلان کې شریفه امیرة المؤمنین پلان کې شریفه ښځه هم پکې امیرة المؤمنین سړی هم پکې امیر المؤمنین دا ټول گند پکېږي ما بهر کې زمارونو هغه ځای نه چې یو ویړه ده بوجۍ کټوۍ ووینځله او په هغې کې هغه سامان وامان واچو او پخی اور نه بلیږي بوکې ورکوي غلام وی په خدای چې هغه منظر مې اوس هم یاد دی چې هغه لوګي به د عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وتل لا وتل کټوۍ وله پخه کړه ماشومان راوله ماشومان یې ماړه کړل ما وی امیر المؤمنین زه چې نه وی ما خو پټ ورته چې زه چې ځو که نه وی ما ته وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړا لیدي دي چې په خندا یې ووینم چې ماشومان ماړه شو په خندا شو نو ښځې ته وی سار له راشه مسجد نبوي ته تا ته به د بیت المال نه وظیفه وی ما امیر المؤمنین څه پېژنې وی زه به هلته یم زه به سره ته سمه کړم ښځې خو نه پېژنم رالو سار له ښځه راله او دا ښځه ورته دوا وکړه وی بچې عمر کې اهلیت نشته تا دې خدای د هغه په دی باچا کړي خو یې نه پېژنې چې همدا عمر دی که هغه کې نشته تا کې اهلیت دی ته د غریب تپوس کې خدای پاک تا د هغه په دی باچا کړي زه ته وی راشه سبا سهار چې ښځه راله مسجد نبوي ته ویې کتل وی دا خو مغه پرونی سړی دی بېګانې اماله خو بوجۍ را په اوږه کړې وراوړې وه ما بچو له خوراک پخ کړی و ما له پوټي والي دي لوګي پې تېر شوي دي د ما بچي ماړه کړي دي ښځه ویارېده بچې مه یارېږه بیت المال له وله تنخوا مقرر کړه بچو له او دې له او عمر ورته وجړل وی ښځې وایه اوس به د خدای په دربار کې څه وی د عمر ګریوان به نیسې راکاږې به که څه به وی تا خو د عمر ګریوان به راکاږه اوس به د الله دربار کې دا وایم چې نه الله عمر ډېر د انصاف بادشاه په نیمه شپه راغلی دی ما له ډوډۍ پخ کړې ده ما له سامان راوړی دی او زما بچي ماړه کړي زمارونو داسې اوس نشي کېدی چې رښتیا راته وي او د عمر په شان څوک نشي کېدی زمانه رو رو دجال ته نږدې کېږي تیارې ته نږدې کېږي د رسول الله مبارک نه لرې کېږي خو هغه خلک و چې د پیغمبر غېږ کې لوی شوي هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نظر پې لګېدلی هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نه بغیر چا پیره ناست و جبریل به اوس هغسې نشي کېدی صفا خبره خو چې یو جلک خو هغسې پکې پیدا شي په لاره باندې یو ځل روانو یو خیمه لګېدلې وه او د هغې خیمې نه زبېرګي راوچتېدل زر ورغې
هغه خیمې نه مخکې بار یو سړی ناست و وی دا زبیرګي څوک دي څوک بیمار دي وی نه دا زما ښځه ده او د ماشومانو بیماره ده اولاد یې کېږي وی څوک ورسره شته وی نه په منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته وایي هله فلانکې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې چې زنانه کم خوراک کوي زر راواله امیر المؤمنین ولې یو زنانه د غریبه او اولاد یې کېږي څوک ورسره نشته او غریبه مسافره ده په خیمه کې ده هله شابه زنانه یې ځان سره دغه راواغېشتل سامان مامان په منډه یې بوتله وردننه یې کړه خیمې ته هغه وخت کې ګرم خوراک زنانه له ورکول پکاري هغه یې پرېښوړه او د حضرت عمر بیبي امیر المؤمنین بیبي هغه عمر چې هغه زمانه کې به شام او روم جړقېده یمن کې چې نوم به دې واغېسته د پښتنو خبره په نوم به یې ماشوم وده کې داسې سړی و بیبي یې راوسته او دایي ده د دایي خطوب خدمت پې کوي په بیبي د داییتوب خدمت کوي نن زنانه په اسپتال کې مري یو بل سره کونډی راکاږي په خدای که څوک تپوس یې شته د دارو هم نشته سرکاري اسپتال لرې شه مړه سرکاري دیوالونه سرکاري دي نور پکې څه دي خیراتي اسپتال شرمېږم نه چې دا خبرې کوي مالوچ پکې نشته او سرکاري اسپتال ډریپ پکې نشته او سرکاري او خیراتي اسپتال سرنج پکې په بایه راوړو خیراتي اسپتال یقین کوه اورېدلې مې دی زما رونو رحم نشته د مونږ پړونو کې هم خفه کېږې ما مونږ یادو بادشاهان او یادو خو مونږ پړونو کې هم رحم نشته اورېدلې مې دي چې سړی مړ دی دننه په اپریشن تیټر کې لیدې مې نه دي خو اورېدلې مې دي باوثوق مې اورېدلې دي سړی مړ دی ښځه مړه ده ډاکټران وایي څه چلو شوی مړ شو وایي صبر وکړه وارث ته یې غږ مه کوه چیټۍ ولیکي د پیسو هله شابه سړی دی خطرناک دی دا دارو په منډه را رسوه زنانه دی خطرناکه مړی غریبه زما ښه ده هله شابه دا دارو په منډه را رسوه دارو پې راوړي د بس زرګونو روپو دارو پې راوړي هلته میلاو دی هغه دوکاندار سره دا بیا واپس غله ورکوي خرڅوي یې پې هله زر راوړه شابه مخامخ دوکان نه زر راوړه غریب په منډی چې زما ښځه به جوړ مخکې ښځه مړه پرته په منډی کې زما پلار به جوړ شي پلار یې مړ پروت دی په منډی کې زما زوی به جوړ شي پیسې په زرګونو لګوي او دارو راوړي دارو والا راوړي دی یو خوشحاله شي د کوم دوکان نه پلان کې نه هلکه دا به یو څه بیا پیسې به دې راوړي بیا لږ ساعت پس ورته وایي خفه نه شي مونږ خپل وس وکړو خو ستا پلار مړ شي زوی دې مړ شو ښځه دې مړه شي مړه دا مسلمان دی لرې شه ته مسلمان او دا به په مولا رالګي مولا داسې مولا داسې تبلیغی باندې رالګي تبلیغي داسې او تبلیغي داسې په شیخ به رالګي شیخ داسې او شیخ داسې په حجي به رالګي حجي داسې او حجي داسې منځ کې ستا دغه حال دی دا ستا ډاکټر دی دا ستا سرجن دی مړکې د خدای یره نشته قسم په خدای زما رونو چې په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته کېښوده د خدای یره نی که ته ایمان تیر که راشه ما په دې مخ لاړ وي توکه نه به تېره ایمان لکه د خدای یره پیدا که د قبر یره پیدا که د آخرت یره پیدا که ایمان تېرول څه آسان کار خو نه دی په ګاونډ کې د ګاونډي د لوږې مرې او ته به ایمان مانه تېرې ته مړي ته دی او ته ابټاباد ته چکرې لګې ته سیلونه کې موټر پسې دوی ملې پلاټ پسې پنځه ملې بنګلې جوړې خوا کې د یتیم د لوږې مرې خوا کې د کونډې رونډې درک د ډوډۍ نه لګي زکات هم که ورکې د هغې ګزاره پې کېږي دام در کې نشته زه به ایمان تېروم او زه به جنت فردوس ته ځم او مونږ ورته دواله بیله کوو خدایه پلان کې له جنت فردوس ورکې ځه مړه ستا جنت فردوس ټیکهدار راغلی دا عمر فاروق ښځه یې بوتله دی توپ کوي د هغې ښځې له خدای هلک ورکه بچی یې ورکه هغه ځای نه یې اواز ورکه امیرالمؤمنین مبارک شه ستا د مسافر رور زوی وشو ښځې چې واورېدل وایي ښه امیرالمؤمنین دی هغه او ته د هغه ښځې په هغې دومره هیبت راغی چې د ولادت هغه نورې مرحلې مو ته الله اسانې کړې سړی ورته وایي امیرالمؤمنین معافي غواړم ما خو نه مې پېژندل دا ښځې زما ده ښځې د دیتوب خدمت وکړه وایي دا زما فرض ده نه مې وکړې ما نه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کړو او سبا بیت المال له راشې د دې وظیفه دله مقرر کړم بیت المال کې د ماشوم تنخوا مقرره وه
د کونډې تنخوا مقرره وه، د یتیم تنخوا مقرره وه، د مسکین تنخوا مقرره وه، د عام مقرره وه، د خاص مقرره. بیت المال خو زما استام بیت المال دی. داسې به ګرځېدې په دې کې څوک د لوږې مړ نه شي، څوک د تندې مړ نه شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده چې خدای اسلام له غلبه ورکړه. په دې دوو کسو کې په یو او هغه د عمر په سر باندې هغه قره راووته. د دواړو جهانو د مبارک سردار دعا ده. یو ځل نه څو ځله حضور پاک فرمایلی دي ابو بکر فی الجنه، جنت ته به ځي ابو بکر. عمر فی الجنه، جنت کې بی. عثمان فی الجنه، جنت کې بی. علی فی الجنه، جنت کې بی. طلحة فی الجنه، جنت ته به ځي. زبیر بن العوام فی الجنه، عبد الرحمن بن عوف فی الجنه، سعد بن ابي وقاص. دا لسو کسو صحابو نمونه غشتري شارټ لیست وته وي په یو مجلس. دا یو ځل نه څو ځله. او د شهادت پیشنګویي مولا ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. نو خود په غر ولاړ دی او د غر داسې جړقو په زلزلې وواله. رسول الله مبارک الله خبره وغورځوله روبروله وی اسکن احد غلی شه. تا ته پته شته چې څوک در باندې ولاړ دي؟ انما علیک نبی، یو پیغمبر دی، و صدیق ابو بکر، و شهیدان، دو جمدی شهیدان، یو عمر او یو عثمان رضی الله عنهم. او د ټولو نه خشته خبره ما بلو طالبانو ته تاسو ته کوم. یو ځل دقسې جومات کې صحابه ناستو او حضور پاک دردن نشو. ښي طرف ته ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه. په دې ښي لاس یې ابوبکر ولید، په دې ګس لاس باندې عمر ونیو. دقسې او د خلکو ته مخامخ شو. وی هکذا نبعث یوم القیامه، وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو، دقسې پاسو. زمارونو ډېر لوی خدمت، ډېر لږ نه، ډېر لوی خدمت. داسې خدمت یې وکړه د اسلام او د دین. منافقین وو په مدینه کې غړي چا ټرت نشو کولی. او جهادونه شروع دي. د په زمانه کې شام فتح شو، مصر فتح شو، عراق او دغه طرفونه کې اکثریت علاقې فتح شوې. یمن 22.5 लाख مربع میل علاقه دا فتح شو. 22.5 लाख مربع میل. دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې. څوک به داسې نو چې هغه ته به تکلیف کونډو ته عام اعلان و چې راځئ شبې نوم لیکې بیت المال نه به شی درلې. یتیم مسکین غریب دا پکې نشته، هر چا ته خپل مال. او ظلم پکې نشته. یو کس به راشي په چا به ظلم وکړي. د عمر فاروق زمانه ظلم او یو شان انصاف. یو شان انصاف څنګه دی؟ جومات ته د خلکو کورونو، نو جومات ته خلکو ناوې وي چې باران به وشو نو ناوې به جومات کې به دی، نو مونځګزارو ته به تکلیف و. حضرت عمر اعلان وکړ رضی الله عنه، ویې لکه ناوې بل طرف ته واړوئ. عام اعلان شابه ناوې مو جومات ته کړي دي او خلک راځي او چې باران ټولو خلکو چقړه کېږي او په خلکو اوبه تویږي. مهرباني وکړئ دا ناوې بل طرف ته واړوئ. او کچه کوټې په اسانه کېدی خلک خو د هغه هیبت و خلکو ناوې بل طرف ته واړو، اوبې بل خوا واړولې مخې ته یا یو طرف ته بل طرف ته. چې را روانو د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره دی، هغه ناوه نه واړو، نور واړولې. وی دا ولې؟ ما خوا ډېر کړی دی. چونکې را واخېستی لرګي هر څه چې هغه ناوې پې ووله ویې غورځو. ورګه چې ویې غورځومه په خپله به بل طرف ته واړه. چې ویې غورځی خو بیا اوبه دننه دي، دیوال خرابوي. حضرت عباس رضی الله عنه ته چوي چې عمر ناوه غورځول، تا نه غورځول. وی ما د عمر خبره منله، د امیر المؤمنین خبره منل پکار وي، خو ما په دې وجه دا ناوه ونه لر نه کړه چې دا مال رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو لګولی و. نو ما یې د حضور پاک د مبارک لاس ناوه
نه لګو چې عمر ته چا وی دا دې څو کړل دا کومه ناوه وه وی ولې وی دا د دواړو جهانو مبارک سردار دا ناوه په خپله لګولې ده اوهو دا مې څه غلطي وکړه لاړ عباس نه معافي وغوښته عباس ما خو ځکه لر کړه چې ما زه انصاف وکړم چې قیامت پر ورځ مان الله دا تپوس نه کي چې هغه د ناوه پرېښوده او نورو غریبانانو له ناوې لرې کړې خو تا وې چې دا حضور پاک او یو عمره ما ستا خبره منله تا امیر المؤمنین او ما په دې وجه لر نه کړه ویله عباس راشه یقین کوه حضرت عمر وله په خپله خټه وکړه امیر المؤمنین دی توپړی وله په خپله جوړې کړې وی عباس راشه شابه ناوه به واپس لګه وی نه امیر المؤمنین نه زه به یې جوړه کړم داسې وی کیدی نشي بهتر وانه خو اوس به خامخا کې حضرت عمر ورته ټیټ شو عباس یې په دې خپلو اوږو سور کو او اوچت یې کوي چې څنګه حضور پاک لګولې و واپس یې هغسې ولګاو د پیغمبر د مبارک لاس ناوه عمر به یې غورځئ عمر له څه مجال دي چې د پیغمبر مبارک د لاس لګولی شوې ناوه دې غورځي دا مینه او دا محبت خیر څه واقعات یې نورې مړونه شته بله جمعه کې به یې درته انشاءالله خبره خلاصه کړي خو نن جمعه راته یو ضروري خبره کوم دا د محرم میاشت او نن اتم د عاشورې د محرم اتمه ورځ ده سبا نهمه ده او بله لسمه ده نو په دې میاشت کې یو څو کارونه کول پکار دي زه به راته هغه ویم چې کوم سنت کاري حضور پاک د دې میاشت په لسمه ورځ روژه نیولې ده مکه کې به یې نیوه او چې مدینې ته راغی بیا به یې نیوه بلکې د محققین محدثین علما وایي چې دا مخکې فرض وه چې د رمضان روژې رالې نو فرضیت یې ختم شو چې مدینې شریفې ته راغی یهودو به دا روژه نیوله دا لسمه وی دا ولې نیسې وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه خلاص کړی او د هغه دشمن یې د هغه په مخ کې هلاک کړی نو موږ د هغې شکرې د وجې دا روژې نیسو حضور پاک وفرمایل د موسی په تابعدارۍ ستاسو نه موږ زیات حقدار یو صحابو ته یې هم دقسې جاري وساتئ نیسئ دا روژه نو پیغمبر علیه السلام ټول عمر نیولی صحابه او په آخري کال یې فرمایلی و لئن بقیتو الی قابل لاصومن التاسعه وایي که آینده کال ته پاتې شم نهمه به هم ورسره نیسم دې وجې نه زموږ بعضې علماو لیکلي دي چې دا یوازې لسمه اوس دې وخت کې مکروهه ده ځکه یهودیانو سره تشبیه پکې راځي نو تاسو مهرباني وکړئ دا سبا او بله ورځ که د چا وس کېږي روجي ونیسئ بلکل رسول الله مبارک دا لسمه نیولې ده او د نهمې ارمان کړی دی خو آینده له پاتې نه شي دوره د روژه د سبا او بله ورځ خالي سبا نهمه ده او اتوار بله ورځ لسمه ده دا روجې به نیسئ او دې روجې برکت څه دی رسول الله مبارک فرمایي وی د یو کال ګناهونه په الله معاف کوي دی بل برکت هم شي نو سبا نهمه بل لسمه دا به نیسئ روجې که خیر او دویم یو حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي چې من وسع العیالی فی نفقت یوم عاشورا وسع الله علیه سایر سنته چا چې په دې ورځ په خپلو بچو باندې روزي فراخه کړه روټۍ الله به په ټول کال روټۍ فراخه کړي دا حدیث په بعضې سندونو ضعیف هم دی په بعضو کې درجې د حسن تم رسېدلی دی او په بعضو کې د صحت درجې تم رسېدلی دی پای سندونه کمزوري لکه مطلب دا چې وکې پیمل تاسو اوس عوام یې زم نشم پیولی په خپلو بچو باندې فراخه روزي ورکې د اتوار ورځ راځي لسمه فراخه روزي ورکې فراخه روزي دا مطلب دی چې ډوډۍ مو له ډېره ورکړه ترکاري م ډېره ورکړه ښکلې م ولا ورکړه میوې م پې وخوره الله به دله رزق فراخه دا دوه څیزونه دي د دې چې دې کې به که خیري څه ورته ویلې کېږي دا به کوی که خیري انشاءالله دې باندې عمل وکړئ ښه تاسو ته ما ته پته ده تاسو هسې پروژونه د قربانۍ د غوښو ډک کړي پراته دي د ډېرو نه بجلو والې ده غوښه غم یې مه کوه د ډېرو نه بجلۍ تلې ده او فرج کې غوښه څښا شوې ده او بیا یې غورځول پیشوګانو هم نه راخوړلی کندې ته یې غورځولی خو خیر بهر کې په پراخه روزي خپلو بچو له ورکې او باقي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق دا خبره ورته آینده جمعه کې خلاصه کوم انشاءالله رضی دا یو څو کسان وفات شوي دي یو خو زمونږ د مفتی آباد کورونو ممتاز حاجي صاحب وفات شوی ډېر ښه سړی
ممتاز جی سے حقیقت دا دے خسڑے و نیک سڑے مو او ناگهانی وفاتم شو ناگهانی مرگ دا دا مسلمان دا پارا رحمتم ویگوه ناغتا با دعا کو چه اللہ مغفرت نصیب کی اللہ دا آخرت خوشحالی نصیبی کی طول وارثان اللہ خدای پاک صبر ور او پا دیدار آباد کی سبحان اللہ دا غی مور وفات شوی و هم غریب دا یو سور دی بیماری کلو وفات شوا اغیل بم دعا کو چه اللہ مغفرت نصیب کی اللہ دا آخرت خوشحالی نصیبی کی خدای پاک وارثان اللہ صبر ور کی او دا قاسم خیرو دا شیرزاده کور والا وفات شوی دا اللہ دی مغفرت نصیب کی او اللہ طول وارثان اللہ صبر ور کی امید بیا ډیره فضل محمد وفات شوی دی دا زمونږ د جمع د جمعې ملګری یم ما ته پته نه وه الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د شلګون کورونو احمد جان استاد وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي او د مردو د شیراز قاري صاحب مور وفات شوې ده الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي او د آخرت خوشحالۍ د الله نصیب کړي باید دوستان دي بیماران دي زمونږ نورزاده لالا بیمار دی دغه ستن ته به یې ډډه والې وه دغې بیمار دی ناجوړه دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې شفا ورکړي بعضې نور بیماران دي دعا وکړئ الله ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي زمونږ باید دوستان دي د لرې لرې ځای نه پېښور باړی یو ځای بل ځای نه راځي دعا وکړئ چې الله پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي د بعضو روزګار خراب دی الله دې ولا ښه روزګار ورکړي بعضې ناجوړه دي په کورونو کې هسپتالونو کې الله روغ صحتونه ورکړي